په بازارونو کې د لومړني توکو د کمښت او بیې د لوړوالي په تړاو خبري ناسته وسوه. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ چې یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم حضور درلود، په بازارونو کې د لومړني توکو د کمښت، لوړو بیو او حل لارو په تړاو خبري ناسته د مالیې وزارت په خیبر سالون کې ترسره سوه. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل: خاطر کنترل مصارف و برای رشد و بهبود اقتصادی کشور و برای شفاف و هماهنگ ساختن ارگان‌های اقتصادی یک کمیسیون اقتصادی متشکل گردیده است تا اینکه همین مواردی که قبلا من برایتان ذکر کردم همین چیزها را ترتیب و تنظیم نماید. و همچنان چون که زمستان پیش رو هست، افغانستان یک کشور محاط و خشکه هست، در بحر ما راه نداریم. برای آمادگی و بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل نرخ‌ها با مواد ارتزاقی و با مواد اولیه و با مواد صحی ضرورت داریم. به خاطر ترتیب و تنظیم و به خاطر ساختن یک مکانیزم برای از اینها کمیسیون جلسات خود را انشاءالله مرتب منعقد می سازد. در این باره بعض تصامیم ها هم گرفته شده است و در آینده هم انشاءالله جلسات کمیسیون به صورت دوامدار ادامه پیدا خواهد کرد. هر پیشرفتی که صورت بگیره انشاءالله ما او را همراه شما برادران عزیز، همراه ملت شریک خود شریک می سازیم. د یادونې وړ ده چې د دې خبري ناستې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل سول.